درنو لیدونکو سلامونه او نیک کلي ومنئ. دغه چې پر سکرین باندې تاسې ګورئ دغه نوټیفیکیشن پرون د پاکستان د سفران د وزارت د خوا څخه جاري سو. دا نوټیفیکیشن چې دی اکثره ملګرو سر نه دی په خلاص شوی چې دا د چیش دپاره دی. دا د هغه زموږ ستاسې د پیوار کارډو دپاره دی کوم چې د پاکستان د حکومت د خوا څخه یو کال ټیم ورکړل سو. نو دغه نوټیفیکیشن یې په دغه جاري کړي چې ټولو ادارو ته هدایت دی چې افغان کډوال کوم چې د پیوار کارډ درلودونکي دي هغه باید د روان 2015 د جون تر 10 نیټې پورې د دوی کارډو نه چې دی هغه اعتبار لري، دوی ته باید مشکل جوړ نه سي. او د ای سی سی په اړوند باندې نه تر اوسه پورې ټیم ورکړل سوی او نه وخت ورکړل سوی دی. دغه نوټیفیکیشن چې دی یوازې او یوازې د پیوار کارډ دپاره دی. پیوار دغه شین یا سمارټ کارډ چې کوم دی دا د هغه دپاره دی. نو د اکثرو زموږ افغان کډوال به راته میسجان کوي یا وایس میسجان کوي یا دغه ټلیفونان کوي چې دغه پرچې د چیز دپاره دي. نو دغه پرچې د دغه دپاره دي، تر اوسه پورې لا دا کیمپو ته نه دي وړل سوي ځکه میډیا ته راووتلې. نو د دې څه به وروسته بیا د یونیسیار کوم د هرې صوبې یا د هرې ضلعې کوم چارواکي چې دي هغه بیا راوړي بیا افغان کډوالو ته ورکوي چې دغه ستاسې پرچې دي او ستاسې کارډونه چې دي هغه تر 2015 د جون تر 10 نیټې پورې وخت لري. مننه.